अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जो हम तासो टीचर्स तासो मुर्गरे सलमान शाल स्टूडेंट्स नन چې زمونږ د کوالډرا کم کلاس دی نن موږ په کوالډرا کې داسې لوګو جوړو پرون ماته په کمنټ کې یو سټوډنټ ویلو چې سر موږ به داسې لوګو څنګه جوړو نو راځئ نن موږ دا لوګو زده کوو د دې لپاره چې کوم د ټول نه مخکې بدل دی کې موږ راشو او موږ به راوالو الپس د الپس لپاره موږ شارټ کټ کې استعمالو F7 تاسو ما ویلو کنه د لپاره موږ استعمالو F7 د دې نه بعد دلته کې ما راوغسو الپس دلته کې ونیسه کنټرول د کنټرول په تر باندې دا بالکل سټریټ راځي دا بالکل برابر راځي خجی دلته کې رااله مزوز د دې نه کاپی وباسل غواړم نو کنټرول سی کنټرول وی هم استعماليږي او دا کوم طریقه چې تاسو ما ویلو کنه پرې باندې به کلیک کې بیا به سره کلیک کې رائټ نو کاپی با کریټ شي بل کوم طریقه چې دلته کې براشه دا براونی سي او کنټرول بونی سي کنه کنټرول بنه پرې دی دلته کې براشه نو دا دینه به کاپی کریټ شي رائټ به کلیک کوي کاپی با کریټ شي کنټرول پلس آر مطلب دی ریپیټ دا مونږ واپس ریپیټ کو دینه بعد دلته کې رااله په دې باندې می کلیک کو امر واغستلو فری هاند ټول پرې کې زما لاین پکار دی نو د لاین د لپاره مونږ استعمالو فری هاند ټول په فری هاند ټول کې ما زراله ما سنټر ته او د دې کې نظر روان شو ما ګور د لاین کوګ راځي زم چې لاین دی بالکل سټریټ راشي نو موږ غیر پر استعمالو شیفت کله موږ شیفت پریس کوو نو لاین بالکل سټریټ راځي او زه خپل لاین روټیټ کول غواړم نو دا غیر پر دلته کې راشي پرې باندې کلیک کې او دا کم پوینټ چې دی کنه دا با لاندې راولې پوینټ ملان دی راوستو دلته کې راشه او وبنه سي کنټرول دا زموږ سره په 15 ډیګري باندې روټیټ شو او دا ګوره دا زموږ سره شو په 30 ډیګري باندې دا موږ والو 30 ته دلته کې په پرې دی دا سیدا دا روټیټ شلو د دې نه بعد دلته کې براشه دا براونی سي او دې نه کاپی رو باسي او د دې کم سنټر چې دی کنه الته کې به کې دی دا مالغه په سنټر کې خودلو سیده بیا وته ګورې یو پیرای د دې جنرال ما دا میراړو د دې سنټر ته اوکے अब मैं क्लिक को राइट नو د دې نه به کاپی کریټ شي کاپی به توزي ها د دې نه بعد دا ځوانه چې کوم دا ما سلیکټ کړل دا ځوانه او د دې کې نزو دا ما روان کړل کنه او دلته کې مې کې خودلې ٹھیک شو دلته کې مې کې خود کنه د دې سره مې دا بالکل برابر کړلې دا دې ګوره وته دا زموږ سره کریټ شوله دلته کې براشه وس کنه دا چې دا لاین به ډیلیټ کې او دا کم لاین چې دی دا ځوانه دا به سلیکټ کې او دا به ډیلیټ کې دا زموږ سره ډیلیټ شوله د دې کې نه بعد دا دلته کې دا راونه سره ځوانه دا لګ معمولی غونته کې راخته کا اوکے دا زموږ سره راخته شو د دې نه بعد چې کم نه دلته کې دراله ما او دا می سلیکټ ټول او پرې کې زموږ سره پرې به کلیک کې رائټ دا زموږ سره دی کمانډ ګروپ د ګروپ ته لپاره موږ شارټ کټ کې استعمالو کنټرول پلس جی دلته کې ما کنټرول جی پریس کوو دا زموږ سره ګروپ شولا د نه بعد دلته کې زموږ سره کمانډ ایکسټروډ موږ پرون کړو کنه ایکسټروډ صحیح ده دلته له ما کلیک کو ایکسټروډ د دې زګینا شروع شو ما دا مې دلته کې د دې پوری راوړلو صحیح ده دا ګوره دا د دې پور رالې وس زه په دې کې ورکول غواړم کلر ریپلای کول غواړم کلر د پردل کې براشه دا ټول زموږ سره د ایکسټروډ پراپرټیز راغلي دي کنه دلته کې رالم په دې کې ما راوغستو دا او دې کې زموږ سره دا ایکسټروشن کلر دی دا به کلیک کوي کنه جی دې کې زموږ سره دی یوز کلر شیډینګ دا مې کلیک کو په دې کې زموږ سره فرام نو فرام ما راوغستلو وایټ ټو بلیک دا زموږ سره راشي خجی د دې نه بعد زویم چې زو د خپل کلر د فلو سیوا کول غواړم دغه تاسو را پوینټ نه کنه دا راونه سره پوینټ دا کم پوینټ چې دی کنه دا خراولې زمونږ سره بدون د کلر فلو سیوا کیږي ټیک شو جی خان د دې نه بعد دلته کې زرالم او دا میرا واغستلو دا می سلیکټ کو اوکے دلته را مر واغستو الپس د الپس د لپاره مونږ استعمالو F7 تاسو ته مو وی کنه دلته کې رالم ما الپس ډرا کړلو دا دې زمونږ سره الپس ډرا شو الپس زمونږ سره ډرا شو دا مې دې کنه راونه او دا الپس او دلته کې مې راوړلو صحیح ده دا د خوراغه الپس کنه او دلته کې ما دې لا ورکړلو بلیک کلر دا وګوره وته
کلر د ری بلیک شو دا وزو د ری آبجیکټ شاته غواړم کم دا چې دا غل دا آبجیکټ دا د غي شاته غواړم نو موږ بل غیر په استعمالو کنټرول پیج ډاون صحیح ده کنټرول بونه سي پیج ډاون یا په باندې کلیک کړئ رائټ دلته براشه اډر اړیګه به کلیک کې ټو بیک اپ پیج دا به موږ سره لاندې لاړ شي د دې نه علاوه دلته کې اوس د پدې کې ټیکسټ لیکل غواړم نو د ټیکسټ لیکل لپاره چې کوم دې کاندل کې موږ راشو موږ براوالو ټیکسټ ټول ها دا غي نه مخکې دلته کې درالم او د لما د دې رقم فیل چې دې کنه نو فیل میتي ختم کو دلته رالم واپس ټیکسټ ټول ته او پدې کې ما دلته کې ګوره دا ټیکسټ ټول لاغلې دی دا به بالکل د لاین د پاسه راولې ها دا کوم لاین چې دې کنه دا به بالکل د دې د پاسه ودرې دلته کې براشي دلته کې رالم او پدې کې ما څه ټیکسټ لیکلو فار ایگزامپل اوکې دغه ما څه ټیکسټ لیکلو و دا ټیکسټ زو روټیټ کول غواړم تا وهله غواړم نه لګي په پک ټول یا هغه نه مخکې زو د خپل ټیکسټ سټایل یا ټیک ته دا ما پک ټول راوغستلو او زو د خپل ټیکسټ سټایل چینج کول غواړم دلته کې براشي د لمور کو فار ایگزامپل داس سټایل اوکې و دا زو روټیټ کول غواړم دا ډېر اکوړ ښکاری کنه دلته کې براشي جست په ټیکسټ باندې به کلیک کې او روان بشي نه دلته کې رالم زموږ سره ټیکسټ د دې پوری روټیټ شلو اوس زه په خپل ټیکسټ کې لږ ګیپ سیوا کول غواړم ځین په دې کې لږ ګیپ معمولی ونته کې سیوا شي د ګیپ ته سیوا کول لپاره څنګه چل کورا به شومږه شیپ ټول ته صحیح نو دلته کې زه په دې کې ګیپ غواړم نو د ګیپ ته راوستل لپاره چې کم دی کنه موږ به د چلو زم چې دا ایریا د دې پوری کور کا نو موږ د چلو چې موږ ولر شیپ ټول ته او د کې داینه دا کم پوینټ چې دی کنه دا به کلیک کوو نو په دې کې زموږ سره ګیپ چې کوم دی هغه به ورو سیوا کېږي دا دی زموږ سره ګیپ سیوا شو دلته کې مې ګیپ واپس لږ کم کو دلته رالم دا مې د دې کې نه راونیو په پک ټول باندې او دا مې لږ معمولی غوندې کې د دې کې نه روټیټ کو داسې صحیح ده دلته کې رالم د لم ورکو کلر او د لم کلر ورکو بلیک کلر زموږ سره مزدار غونته کې خپل شانت کې لوګو کریټ شو نو یو ورته زموږ نننې کلاس آی هوپ تاسو به خوښ شوي تاسو ته په کوم ځای کې مسلې په کوم ځای کې نه پوهیږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولی شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو